د نن ورځې درې تازه مهم او وروستي خبرونه هیله دا ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. لومړی خبر: د افغانستان د ملي شورا 23 غړي په کورونا وایروس اخته شوي دي. د راپورونو پر اساس د افغانستان د ملي شورا او ولسي جرګې او مشرانو جرګې 23 غړي په کورونا وایروس اخته شوي دي. یو شمیر وکیلانو رسنیو ته ویلي چې 15 کورونا نیولي د ولسي جرګې غړي دي او 8 نور د مشرانو جرګې. د وکیلانو په خبره ده چې وکیلان کورونا نیولي دي، اکثریت ورځې نصاب هم پوره نه وي. ځینو وکیلانو د کووډ 19 ناروغۍ سختې ورځې تېرې کړې دي، خو ځینې نور لا هم په قرنطین کې دي او پارلمان ته لا نه دي ستانه شوي. دوهم خبر: له اتل قل اردو 530 تن افغان ضربتیان فارغ شول. کندهار ولایت کې له اتل قل اردو 530 تنه کمانډویان ضربتیان له سختو زده کړو وروسته نن ورځ فارغ شول. د ځانګړو عملیاتو قل اردو مرستیال خیال نبی احمدزی کندهار ولایت ته د خپل سفر پر مهال ویلي فارغ شوي سرتیري به د سویل زون کې پر دندو ګمارل کیږي او له خپلې خاورې به دفاع کوي. دریم خبر: افغان ځواکونو ته د ناټو استازي طبي وسایل ورکوي. په افغانستان کې د ناټو ملکی برخوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایروس په وړاندې تر ټولو لویه صحي طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ملکی څانګې له لوري د اعلان څو ورځې وروسته له دې وشو چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایروس خپور شوی دی. غوث ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي افغان امنیتي ځواکونو ته په دې مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 15 لکه دستکشونه، 4,60,000 چپنې او د جراحي وسایل شامل دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مهم او تازه خبرونه به مو راسره تر پایه پورې کتلي وي. که مو ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.